یو ګوډۍ سوال کړی چې را مفتي صاحب د یو داسې وظیفه راکړي چې زمونږ پلار زمونږ سره نه دی ښه، یعنې مثال په طور باندې زمونږ پلار چې کوم دی هغه زمونږ مور بیبي ته یا مونږ بهر کې پرت بد وایي کنځلې وغیره کوي په کور کې او مونږ لږ تنګ هم یو په دې خبره باندې نو که داسې وظیفه وي چې مفتي صاحب یې مونږ له راکړي نو ډېره او بهتره وي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله دې دغه خورکې بابا ته هدایت وکړي آمین ثم او الله تعالی دې په رویه کې نرموالی او په رویه کې اسانتوالی راولي. آمین آمین. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الله يحب الرفق. الله تعالی نرمتیا خوښوي. الله په خپلم رفیق دی، نرمتیا کوي. موږ څونه جرمونه کوو او موږ سره په هغې کې نرمتیا کوي. موږ ته چې کوم دی فوري طور سزا نه راکوي، مقرره راکوي. نو د دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی نرمتیا خوښوي، تاسو نرمتیا کوئ. او بل روایت کې وایي چې الله په نرمتیا باندې څه ورکوي هغه په عنف او په سختوالي باندې نه ورکوي. سخت خوی دا خبره نه ده، بلکې حضرت امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې د یو سړي د هوښیارتیا نښه دا ده چې دی تجاهل عارفانه کوي. تجاهل عارفانه څه ته وایي؟ هغه چې شمپوژې والا ټکې نو تجاهل عارفانه دا معنا چې لکه زه ښه پوه شم چې یاره خدای مکه دی خاطر جان ما ته پسې بدې ردي ووې، ما واورېدل، ما پسې سپکې ووې، ځان نه غرضو کې اچول. دا وي د ټولو نه هوښیارترین انسان دی. نو والدین دې معمولی غلطۍ د اولاد د بچو د خواښې یعنې د انګور دا دې اګنور کوي، ورنه دا به د دې دپاره مسله جوړه شي او چې کوم پلار یا مور په وړه خبره باندې سختیا کوي اخره کې هغه اولاد باغیان شي. او د هغې چې کومه هغه یره ترخه دا د والدینو د عظمت په زړه کې پرتی نو بس ختمه شي. نو د دې وجې نه والدینو له انتهایی دانشمندانه طریقې سره خپل بچي ډیل کول پکار دي. او د دې خورکې که پرس که څه غلط فهمې وي د بابا د دوی په کور کې والدین څه غلط فهمې وي یا هغه په څه وجوهاتو باندې خفه وي نو د هغې د ختمولو او د هغه د رضا کولو کوشش دې وکړي او د هغه د زړه د ګټې کوشش دې وکړي په انتهایی خدمت سره، محبت سره او خلوص سره. وسره چې کوم دی کې دوی کوم سالن وغیره پخی نو په هغې باندې دی بسم الله الرحمن الرحیم په کثرت سره وی او چوفکۍ دې په بابا دې خوري، انشاءالله خوی به د هغه ټیک شي. انشاءالله